د واو دویم درس دی. لیکو واو ی دال ه. واو لیکل کیږي څنګ ته ی دال ګډ راځي او ه ورسره لیکل کیږي. ویده معنا ورکوي یعنی خوبولی. خو که ټول همدا توري وي یوازې د ی په ځای الف راسي او دل او ه سي بیا څه ترې جوړیږي؟ واده. دا دوه توري چې دي بدلیدو سره کلمه بدلوي. دلته ویده دی، دلته واده دی. واده کې نو خلک خوشحال وي. خې واو شین لام خوشحال. خې واو ګډ لیکل کیږي، شین الف هم ګډ ورسره لیکل کیږي، لام یې څنګ ته راځي خوشحال. خې واو سین الف خوسا. واده چې وشي مواد پکې ډیر پاتې سي، خواړه ماړه بیا وروسته خراب سي، هغو ته څه وایي؟ خوسا. درس په واده لرو. واده د ببرک واده دی. ډیر خلک واده ته راغلي. دوی اتڼ کوي. ګورئ واده د ببرک واده دی. ډیر خلک واده ته راغلي. دوی اتڼ کوي. د ببرک واده دی. ډیر خلک واده ته راغلي. دوی اتڼ کوي. دا ملګرو در سره لیکئ. که لیکل نه کوئ املا مو نه زده کیږي. د تورو تمرین کې لیکو واو ی خین. واو لیکل کیږي، ی خین ګډ څنګ ته سره راځي، ویښ ترې جوړیږي. ویښ چې بیدار ته وایي. واو ی خین واو لام ویښول. واو لیکل کیږي، ی خین واو ګډ راځي، لام یې څنګ ته راځي، ویښول ترې جوړیږي چې بیدارولو ته وایي. واو چې واو لام. واو چې واو لام دلته ګډ لیکل کیږي، وچول ترې جوړیږي. چې لام واو لام. چې لام واو ګډ لیکل کیږي، لام یې څنګ ته راځي، چلول ترې جوړیږي. لکه پلانی موټر چلوي. ګورئ ویښ ویښول. ګورئ دا وچ ده، وچ. خو که وچول لیکو بیا څنګه کیږي؟ واو لیکل کیږي، چې واو یې څنګ ته راځي، چې دا هم وچول دی او لام یې ورسره لیکل کیږي. دا چلول. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ.